د میسینک پروژې د تطبیق په موخه د مالیاتي او ګمرکي ستونزو د حل لپاره ناسته ترسره شوه. د روان کال د قوس میاشتې پر 14مه نیټه د مالیې وزارت د ګمرکونو او عوایدو معینیت په کاري دفتر کې د میسینک پروژې د تطبیق په موخه د مالیاتي او ګمرکي ستونزو د حل لپاره ناسته ترسره شوه. دغه ناسته چې د ګمرکونو او عوایدو د معین الحاج مفتي عبدالمتین سعید په مشرۍ ترسره شوه، پکې د ګمرکونو لوی ریاست تخنیکي مرستیال او د یاد ریاست کفیل خانزاده عبدالله، د ګمرکاتو د حقوقي خدمتونو رئیس عبدالرحمن سجاد، د عوایدو د حقوقي خدمتونو او پالیسۍ رئیس ندا محمد صدیقي، د کانونو او معدن وزارت استازو، د میسینک پروژې د شرکت رئیس او ورسره مل چینایي او افغاني پلاو ګډون درلود. په دغه ناسته کې د پروژې استازو خپلې غوښتنې وړاندې کړې چې په هغو کې له قرارداد څخه پرته د اضافي مرستو، همکاریو او د مالیاتي او ګمرکي سهولتونو برابرولو غوښتنې شاملې وې. د ګمرکونو او عوایدو معین الحاج مفتي عبدالمتین سعید د پروژې اهمیت په ګوته کړ او ویې ویل: دا پروژه ملي پروژه ده او ژر پیل یې زموږ لپاره ډیر اړین او مهم دی. موږ به خپلې ټولې هڅې وکړو ترڅو په شته امکاناتو کې ستاسې لپاره لازم سهولتونه برابر کړو. زموږ تخنیکي ټیمونه به ستاسو غوښتنې وارزوي او له تاسو سره به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې انشاءالله مثبتې همکارۍ ترسره کړي. له دغو بحثونو وروسته غونډه د دعا په ویلو سره پای ته ورسېده.